بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام عرض علي أعمال أمتي پر ما باندې الله تعالی زما د امت اعمال رافیش سیئها و حسنها چې زه په دې کې وګورم چې زما د امت ښه اعمال څوک دي زما د امت بد اعمال څه دي زما امت څنګه زندگی تیروي ښه اعمال یې کوم دي بد اعمال ما چې د هغې په ښو اعمالو کې وکتل په هغې کې یو شی دام لیکلی و چې اماتة الاذى عن الطریق چې زما په امت کې چا د لارې څه د تکلیف شی لرې کړی و الله تعالی دا زما د امت په نیکو اعمالو کې لیکلی او زما د امت بد اعمال چې الله تعالی ما ته رافیش کړو زما د امت په بدو اعمالو کې چش لیکلی و هغې کې یو شی دا لیکلی و النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن یو سړی چې د مسجد سره وځي ګرول به یې توکلی او پر هغې ګرول به یې دغسې ښکاره پروت دی چې پر هغې خاره نه یې تو کړې چې بل مسلمان یې وویني باره په دې زړه کې لږ کراهت ځینې کېږي زما د امت په بدو اعمالو کې دا عمل هم لیکلی او زه درته یم دغه معاشرت دی چې په نیکو اعمالو کې دا لیکلی و چې یو سړی د مسلمان لار صفا کي یو سړی په خپل عمل باندې داسې عمل وکړي چې زما په عمل باندې مسلمان ته تکلیف ونه رسېږي نو دا د امت په نیکو اعمالو کې یو عمل دی او پیغمبر علیه السلام وایي دا زما د امت د ایمان یو شعبه ده چې د ایمان په دغه شعبه باندې عمل نه وکړي زما د امتي ایمان کامل نه دی او زما د امت په بدو اعمالو کې دا خبر هم لیکلی و چې دی یو داسې عمل وکړي چې د هغې څه وروسته بل چا ته تکلیف وي دی ګرول به یې توکي او دی نور څه وکړي د ده د بدنه څه بلغم توسوي او دی هغه دغسې ښکاره یې پرېښي نسوار یې توکلي دي بل څه یې توکلي دي او مځکه یې ټوله ګنده کړې ده او مځکه یې ټوله خرابه کړې ده او چې نور خلک راوځي بس هغې ته ګوري د هغې په زړه کې کراهت و نفرت پیدا کېږي دا زما د امت په بدو اعمالو کې ده او پیغمبر علیه السلام وایي دا په قیامت کې چې دوی ماته چې د امت خپل بد اعمال راښکاره سو یو دغه شی هم توب کلی نو زه عام طور دا وایم چې معاشرت دا د دین بنیاد دی او د معاشرت معنا دا ده چې سړی به زندگی داسې تیروي چې زما د زندګۍ څه بل چاته تکلیف ونه رسیږي او دا د دین بنیاد دی او دا د پیغمبر د تعلیماتو بنیاد دی صرف په لمانځه باندې سړی نه مسلمان کیږي نه صرف په صف اولو په تکبیر اولا سړی مسلمان کیږي نه صرف په ژیره او په لنګوټه باندې سړی مسلمان کیږي او نه صرف په صدقه او په روژه سړی مسلمان کیږي د اسلام یوه حصه معاشرت دی او معاشرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپلو تعلیماتو کې ډېر اهم بللی دی چې د انسان زندگی به د انسانیت وي د انسان زندگی به د انسانانو سره د انس او د الفت په زندگی کې به سړی داسې عمل نه کوي چې زما د عمله څه چاته تکلیف ورسېږي او دې کې زه کله کله خپلو طالبانو ته دا وایم چې په یو ځای سره ډېر زه عامو انسانانو ته دا وایم چې نن سبا چې زموږ او ستاسو په علاقو په مسجدو په کورو کې کم د بولو ځایونه دي هغې اکثره د ګډر په شکل باندې نو په هغې کې د اوبو استعمال کیږي داسې نه دی چې زه یوازې و تاسو ته وایم دا مې د خپلو استادانو څخه اورېدلي دي چې د معاشرت یوه حصه هم دا ده د انسان ضرورت هر انسان د بولو ځای له ورځي چې کله بول انسان هغه ځای کې وکړي نو د مسلمان د ایمان یوه شعبه دا ده چې په هغې خپلو بولو پسې اوبه تویول او چې بل مسلمان ورځي هغه ځای هغه سړي ته صفایي او هغه بول یې ښکاره نه وي چې د هغې په زړه کې بیا د دې څه کراهت و نفرت راسي ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ګرول به یې توکلی و چې کله هغه ګرول به باندې د خاوره نه و اچولی او بل مسلمان د هغې څه نفرت وسلو دا لا زما د امت په بدو اعمالو کې لیکلی یا یو سړی په عامه غسلخانه کې غسل وکړي په عامو ځایو کې اوسېږي په عامو ځایو کې نه په خپل کور کې دننه وکړي نه په خپل کور کې دننه خو ظاهرا د ده خادمه د ده زنانه ده لیکن زنانه الله تعالی حره آزاده ښځه پیدا کړې ده نو پکار دا دی د خپل غسل کولو څه وروسته هغه خپله غسلخانه په داسې شکل باندې سړی صفا کړي چې بل څوک دې غسلخانې له راننوځي د هغې په زړه کې څه نفرت نه وي دا نه معنا چې ستا غسلخانه به د خیرو ډکوي
ستا غسل خانه به د ویښتانو ډکوي، ستا غسل خانه به د نجاست خډکوي، او بیا به خامخا بل څوک راځي هغه به مینځي. دا نه انسانیت دی، دا نه اسلامیت دی، او دا نه د انسانیت تقاضا ده، دا نه د اسلامیت تقاضا ده، دا نه انساني زندگی ده، نه اسلامي زندگی ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د ایمان ډېرې زیاتې شعبې دي. اعلی شعبه د ایمان دا ده چې سړی به د لا اله الا الله کلمه وایي، او د ټولو څه ادنا شعبه د اسلام دا ده چې سړی به د خپله ځانه څه مسلمان ته تکلیف نه رسوي. الله تعالی دې دې خبرو باندې د عمل إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت.